السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ټول به سره روغ جوړ د ست توافق جامه به پرتون لري. دغه د ټي ار ایکس ویب سټ چې تاسو ته ما معرفي کړو چې په دې کې لنډمهاله ټریډینګ کیږي د سیګنالو سره بغیر د سیګنالو هم د یو ډي ټریډینګ او هم د ټي ار ایکس ټریډینګ. په دې کې نن ورځ خوندور اپډیټ راغلی. دا کسان د لپاره چې تر اوسه پورې په دې ویب سټ کې اکاونټ نه دی جوړ کړی. که تاسو چیرته په دې کې اوس اکاونټ جوړ کړئ تاسو ته ډیامونډ درکول کیږي. د ډیامونډ په ترو تاسو کولی شئ په دې کې فری مایننګ تر سره کوئ. د فری مایننګ په ترو باندې تاسو کولی شئ په دې کې وړیا یو ډي ټي ترلاسه کړئ. راځئ دوستانو په ویډیو سره شروع کوم. څنګه په دې کې لومړی اکاونټ جوړو. تاسو ته ټول پروسس په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه به ډیامونډ موږ ترلاسه کوو، څنګه په دې کې مطلب پری مایننګ کوو. راځئ دوستانو په ویډیو سره شروع کوو. لومړی تاسو ته ما لینک درکړی، تاسو ته ما هلته لیکلي چې د اکاونټ جوړولو لینک. نو په هغه لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ. په لینک باندې کله تاسو کلیک واخلئ را به شي په دا کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو خپل یو فعال ایمیل ورکړئ. دلته به سند کوډ باندې کلیک واخلئ. تاسو ایمیل ته به کوډ لاړ شي، هغه به تاسو ورکړئ. دلته به یو شان پاسورډ ورکړئ په دواړو خانو کې. را به شي په رجسټر باندې به تاسو کلیک واخلئ. نوی اکاونټ په دغه طریقې سره جوړیږي. تاسو بس راشئ دلته دغه هوم برخې ته. هوم برخې ته چې کله تاسو راشئ دلته به راشئ دغه مایننګ برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې کله تاسو کلیک واخلئ دغه مایننګ تاسو ته خلاصیږي. دلته به تاسو راشئ دغه ډیامونډ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه 2000 ډیامونډ تاسو ته درکول کېږي. دا به تاسو دواړه څه کوئ کلیم به کوئ. دغه ګورئ دغه 300 ډیامونډ چې دا تاسو ته د اکاونټ بونس درکوي او دغه 20 ډیامونډ چې دا تاسو ته په ډیلی چیکن کې درکوي. تاسو کولی شئ مطلب دغه 320 ډیامونډ ترلاسه کوئ. دغه تاسو ته ښکاري ډیامونډ ما ترلاسه کړه. دلته په دې ډیامونډ سره به تاسو راشئ دلته دغه سټارټ مایننګ باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو راشئ ایکسچینج ناو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ښکاري چې د ایکسچینج په برخه کې په 100 ډیامونډ باندې یو پاکټ اخیستل کېږي. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ ګورئ که چېرته تاسو غواړئ مطلب یو پاکټ ترلاسه کړئ، دوه ترلاسه کړئ، دلته وګورئ تاسو نه به دغه ډیامونډ کټ کېږي. صحیح ده. موږ سره ټول څو دي مطلب 360 ډیامونډ دي موږ سره. دلته به تاسو راشئ مطلب دغه 3 به کوئ او که غواړئ چې په یو باندې پاکټ واخلئ په یو هم کولی شئ. خو زه په 3 باندې اخلم. دغه 3 ته رسومه دلته به راشم په ایکسچینج ناو په دې باندې به زه کلیک واخلم. په دې باندې کله تاسو کلیک واخلئ دغه دی ګورئ موږ سره دلته 3 پاکټه خلاص شو. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ دغه سټارټ مایننګ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه وګورئ دا تاسو ته د سپین په شکل یو بونس درکول کېږي. صحیح ده. دغه وګورئ 15 یو ایس ډي ټي 1.58 یو ایس ډي ټي ماته په دې کې ووته. صحیح شو. زه به راشم په دې کنفرم باندې به کلیک واخلم. کنفرم باندې کلیک واخلم کلیم ټو والټ په دې باندې به کلیک واخلم. صحیح ده. دغه وګورئ زمونږ والټ ته دغه دی لاړ. دلته به راشم ماین اګین په دې باندې به زه کلیک واخلم سټارټ مایننګ باندې. په سټارټ مایننګ باندې به کلیک واخلم سپین برخه بیا وچلېږي. دلته به لږ صبر وکړم چې موږ ته مطلب دغه وګورئ چې موږ ته څه وځي. دغه وګورئ 20.14 یو ایس ډي ټي په دې باندې به زه کلیک واخلم. کنفرم باندې به کلیک واخلم کلیم ټو والټ په دې باندې به زه کلیک واخلم. هلته به زه اوس راشم د ماین اګین په دې باندې به کلیک واخلم. وروستی بکس دی زه په سټارټ مایننګ باندې کلیک اخلم او دلته ګورم چې مطلب څومره زه کولی شم دغه وګورئ 6% ته دغه دې کې ماته ووته. په کنفرم باندې کلیک اخلم او دلته زه راځم کلیم ټو والټ په دغه باندې کلیک اخلم. دا ګورئ کله چې مطلب د $1 نه کم وي $1 نه کم وي هغه نه کلیم کېږي. صحیح ده. دغه مطلب راځم ماین اګین په دې باندې کلیک اخلم. دلته به تاسو راشئ ډیامونډ برخې ته. اوس دا نور ډیامونډ چې موږ تاسو ترلاسه کوو ګورئ د ډیلی چیکن دپاره دلته سبا مطلب تاسو ته 100 ډیامونډ نور هم درکول کېږي. که چېرته مطلب تاسو یو ملګری دعوت کوئ 100 ډیامونډ په هغه باندې درکول کېږي. او که چېرته تاسو وي آی پي اپګریډ کوئ دلته تاسو ته 50,000 ډیامونډ درکول کېږي. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره دلته به تاسو راشئ دې څخه شاته ګورئ دلته به تاسو راشئ دغه سټارټ مایننګ ته ایکسچینج ناو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. ګورئ دلته به تاسو راشئ کولی شئ مطلب خپل یو ایس ډي ټي هم د دې دپاره مطلب بدل کړئ. دلته به تاسو راشئ مطلب یو ایس ډي ټي چې دی دلته اوس یو ایس ډي ټي زموږ سره په دغه خاطر باندې نشته دی. خو موږ د یو ایس ډي ټي استفاده نه کوو، موږ د ډیامونډ استفاده کوو. د یو ایس ډي ټي د استفادې نه تاسو تېر شئ صرف مطلب تاسو ته چې کوم ډیامونډ درکول کېږي می برخې ته تاسو ته ښکاري چې 8.2 یو ایس ډي ټي ماته ووته. صحیح شو. دا یو ایس ډي ټي چې بیا کله تاسو وډرا کوئ مطلب په دې کې تاسو کولی شئ په دې ټریډینګ هم ترسره کوئ او دلته به تاسو راشئ کولی شئ په دې باندې ایکسچینج هم کوئ ټي ار ایکس ته. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ دغه
سیټ اس پلی کرنسی په دې باندې به کلیک واخلئ. مطلب بیا تاسو کولی شئ USDT او TRX لاندې باندې کولی شئ را بشئ په ایکسچینج باندې به کلیک واخلئ. دې برخه کې به تاسو راشئ ګورئ فرام TRX to USDT. نو زه په دغه غشي باندې کلیک اخلم او په دې مکس باندې کلیک اخلم او دلته راځم په دغه ایکسچینج باندې کلیک اخلم. ایکسچینج باندې کلیک اخلم. ایکسچینج باندې چې مې کلیک واخیستو دلته زموږ دغه USDT چې دا TRX ته اړول کېږي. دا وګورئ 1007 زما TRX پورته شو. صحیح شو. ماین آپشن باندې کلیک اخلم. USDT زما 0 شو. TRX ته واخوته. اوس چې زه TRX دې څخه زه وډرا کوم نو مطلب زما به یو TRX پیس راځي. که چېرته تاسو USDT وډرا کوئ نو بیا $1 پیس راځي په TRC شل باندې. نو ښه خبره د TRX وډرا ده. دغه برخې سره بیا کله چې تاسو غواړئ مطلب دې ته TRX واچوئ دلته به راشئ دغه ډیپازټ برخې ته. ډیپازټ برخه کې دلته ډیپازټ به کلیک کړئ. دلته به راشئ TRX به کلیک کړئ او دا ډرون TRC شل په دې باندې به کلیک واخلئ. دغه ادرس تاسو ته درکول کېږي. کاپي ادرس په دې باندې به کلیک واخلئ. مینیمم TRX اماونټ چې دې ته ډیپازټ کېږي هغه 10 TRX دي کم اندازه. دې څخه کم تاسې مه لیږئ. 8 یا 9 یا 15 دا مه لیږئ. 10 نه پورته یې ولېږئ ورته. هغه هم ستاسې خوښه خپله که ورته اچوئ که ورته نه اچوئ. زما نن بحث په پري مایننګ باندې و. دلته به راشئ کاپي ادرس په دې باندې به کلیک واخلئ او دې ته مطلب TRX په دغه طریقې سره اچول کېږي. وډرا برخه بیا دغه د وډرا برخه ده. دلته مطلب دغه TRX انتخابېږي. دلته به تاسې راشئ خپل اماونټ به مکس انتخاب کړئ. 1007 TRX وډرا ده زما. نو دلته به تاسې راشئ هغه د وډرا پاسورډ به تاسې ورکړئ. وډرا پاسورډ که چېرته مطلب تاسو ته نه وي یاده او طریقې درته نه وي زده دغه می اپشن ته به راشئ. بیا به سیکیورټي اپشن ته راشئ. دلته به تاسې راشئ چینج پیمنټ پاسورډ. دغه ځای کې ګورئ دلته به تاسې خپل پیمنټ پاسورډ ورکړئ. دلته به د وډرا دپاره خپل ټرون TRC شل ادرس ثبت کړئ. صحیح ده. دلته به تاسې اوس راشئ مطلب دغه ریډ فاکټ مطلب په ټلیګرام اپیشل چینل له لارې دوی تاسو ته کوډونه درکوي. کوډ به تاسو دلته اچوئ. خو دا دغه کسانو دپاره څوک چې په VIP2 کې. صحیح ده. VIP1 کسانو ته دا نشته. دغه برخې سره تاسو کولی شئ. اوس دلته به تاسو راشئ VIP ریوارډ. VIP ریوارډ کله چې مطلب ګورئ 250 نیټ فار نیکسټ لیول. زه چې مطلب VIP2 ته وړم زه باید 250 TRX دغه ویلیو چې کومه ده دا نور هم پورته کړم. نو زه به دلته مطلب VIP2 ته واوړم. د VIP2 دپاره هلته ګورئ کمپلیټډ 215 چې د 215 برخه زما پاتې ده. زه به VIP2 ته وړم. دغه تاسو ته ښکاري چې 3.8 TRX به ماته بونس راکول کېږي کله چې زه د VIP1 نه VIP2 ته واوړم. 80 اماونټ به ماته راکول کېږي. صحیح ده. دغه برخه کې تاسو ته ښکاري 200 اماونټ 400 600 او سره د TRX بونس اوس تاسو ته د پري مایننګ دپاره کله چې تاسې مطلب VIP بدلوئ او VIP کې پورته کېږي دغه 800 0 1500 5000 دغه VIP نه پورې دا پروسه ده. صحیح ده. نو دغه طریقې سره دغه شانه کې مخ ته ځي. نو بلې ویډیو سره مخ کېږم تاسو سره راځم. تر هغې په بخښونکي الله سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ.